हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम په وینډوز 10 کې ډیسکټاپ رائټ کلیک کې پرسنلایز درس کې پرون موږ ډیسکټاپ بیک ګراوند درس لوستو د ډیسکټاپ بیک ګراوند څخه وروسته بل موضوع موږ سره درس کوم دغه کلرز دي کلرز د تاسو کولای شئ خپل د کمپیوټر وینډوګان لپاره رنگونه غوړه کړئ په دې کې تاسو راشي یو موږ سره خاص کا ټاسک بار لپاره رنگونه استعماليږي بل سٹارټ مینو لپاره رنگونه استعماليږي او بل چې کله تاسو یو وینډو خلاص کړی وي خاص کا دغه وینډو ما خلاص کړی د دې دغه لاسه کوم رنگ ښکارا کیږي دې ته د وینډو کلر وایي تاسو کولای شئ خپل د وینډو لپاره رنگونه انتخاب کړئ تاسو کله وینډو کلر د پاره شي موږ سره پدې کې درې آپشن دي یو لایټ د بل ډارک د بل کسٹم ده لایټ چې کله واخلئ تاسو د وینډو رنگونه ټول روښانه رنگونه وي دا څنګه وي لایټ رنگ یا روښانه رنگونه وي چې کله تاسو راشي پدې کې ډارک واخلئ تاسو د وینډو د سٹارټ مینو ټاسک بار رنگونه ډارک کلر وښکاره کیږي معنی تیار رنگونه وښکاره کیږي دا رنگونه ټول څنګه ښکاره کیږي تیار رنگونه ښکاره کیږي او بیا که تاسو کسٹم ته راشي مطلب دا چې تاسو خپل خوښ جوړوي چې کوم رنگونه تیار راشي کوم دي روښانه راشي مثلا کسٹم ته رالم تاسو یو پدې کې چوز یور ډیفالت وینډو موډ دا بل وایي چې چوز یور ډیفالت ایپ موډ دا وینډو موډ او بل ایپ موډ وینډو موډ دې ته وایي چې تاسو کله وینډوز انسټالوي هغه سره اتومات د سټاپینو خامخا مونږ سره وي کنه نو دې ته اوس موږ وینډو موډ وایو او ایپ موډ دا چې تاسو یو ایپ خلاصوي لکه دا یو بیل اپلیکیشن غوښنه بیل خلاصوي کنه دې اوس ایپ موډ وایي تاسو وایي چې د وینډو موډ لپاره کوم رنگ غوړه کوي او د ایپ موډ لپاره کوم غوړه کوي زما وینډو موډ دی لایټ وي و د پارټا د ټاسک بار ډارک دا او سٹارټ مینو هم سره ډارک تیار رنگ کړه همدس دا کنه که تاسو راشي د پارلټ واخلئ تاسو ټاسک بار او سٹارټ مینو یا هغه وینډوزونه چې هغه ډیفالت وینډوزونه وي هغه د پر بلټ رنگ غوړه کیږي لکه ټاسک بار اوس موږ سره لایټ شو او سٹارټ مینو څنګه شو موږ سره لایټ شو په دې پوه شئ بل موږ سره په دې کې چوز یور ډیفالت ایپ موډ ما تاسو چې دا وینډو موږ خلاص کړي دا اوس موږ سره ایپ موډ ده دې لپاره رنگ غوړه کوي کوم رنگ درې شي لایټ درې شي او کا ډارک درې شي په دې پوه شئ نو دا په کسٹم کې جوړو نو فرض کوم دي دوه نه تیر شو لازم ته ماته ډارک موډ راکا ډارک موډ لخ ښکارا کیږي صحیح ده دا سم واغس چې کلم ډارک موډ واغست په دې کې موږ سره یو کمانډ دا چې ترانسپیرنسي افیکټ د موږ سره ترانسپیرنسي خپل شفاف ته وایي چې کله تاسو ترانسپیرنسي آن کړئ تاسو د وینډو رنگونه به شفاف وي شفاف نه مطلب دا که تاسو د رنگ وګورئ د دې لاندې چې کوم ایکن پرتی ډیسکټاپ سره یا کوم والپیپر پرتی هغه ټول متخکاری د څه تت رنگ ښکاری توجه صحیح او که چې تاسو آف کې مطلب دا رنگ وسه ډک رنگ شي بیا غلان شرم ته نخکاری که تاسو دقیق متوجه ته آن کړئ تاسو د دغه رنگو لاندې هغه سور سور زیړ رنگونه سره شواګانه غونډه کوي کنه د دغه کلر لاندې د رنگونو شواګانې کوي او که چې تاسو آف کې بیا شواګانې به نخ کوي معنا ترانسپیرنسي به ختم شي شفافیت به ختم شي یا که چې تاسو سٹارټ مینو خلاصوي درالم دی وینډو ته او دا وینډو منیمایز ک تاسو سٹارټ مینو خلاص کړئ د سٹارټ مینو لاندې هم هغه کوم وینډوزونه چې دی یا کوم ایکن چې دی والي پر کوم دغه چت ښکاری متوجه صحیح نو شفاف ده تقریبا او که چې تاسو دین ټیکمال لري کې بیا شفافیت وسنګ شي ختم شي مشکل شته پدې کې بل تاسو کولای شئ په دې لاندې برخه کې د خپل وینډو کلر د پرنګونه غوړه کړئ کوم رنگ درې شي یلو رنگ درې شي صحیح شو یا راځي تاسو نور رنگونه غوړه کوي ورته یلو رنگ انتخاب کو گرین کلر درې شي تر څو اپلای دا وینډو لک سلو د ځکه زر نه اپلای کیږي صحیح ده اوس بخاره صحیح شو نو لازم ته زیړ رنگ اپلای کا صحیح شو تاسو زیړ رنگ اپلای کړئ سټابینو تر شي په دې کې هم هغه زیړ رنگ څنګه شپلای شوی کنه یا زرا زموږ ته چې دا سي مونږ ته دا کلر اپلای کا دام په اپلای تاسو کو د ټاسک بار او همدارنګه د وینډوزونو رنگونه څنګه شو دی رنگ ته بدل شو کنه نو تاسو کولای شئ چې مختلف رنگونه خپل د وینډو کلر لپاره غوړه کړئ په دې کې بل کمانډ چې ډیر زیات کمانډ د چوز یور ایکسن کلر دی موږ سره چوز ان ایکسن کلر دی ته وای چې اوس په موږ رنگ دلته خپل خو رنگ او چې سور یا زیړ رنگ ورکا ایکسن کلر دی ته وای چې تاسو د خپل ډیسکټاپ بیک ګراوند یو رنگ اخلئ او چې کوي د ټاسک بار او سټابینو د وینډوزونو ته ورکوي یا کچې تاسو دا ټیک مارک کوي نو کمپیوټر په خپل خوخه باندې تاسو ډیسکټاپ بیک ګراوند ته ګوري د غینې رنگ ورکه کوي او د ټاسک بار او د وینډوزونو ته چیک کوي اما رنگ ورکوي پوه نه شوي ګوري کچې تاسو ایکس ان کلر ټیک مارک کوي تاسو ټاسک بار یا وینډوزونو ته رنگ د ډیسکټاپ رنگونه انتخابيږي کدی نه هر یو رنگ انتخاب کړئ یا ذکر شم فاست دا بیک ګراوند بدل کوم بل بیک ګراوند تاسو ګور د رنگونو خپل بدليږي متوجه صحیح د رنگ څنګه کې څه بدليږي کزه بل بیک ګراوند وړم تاسو دا عکس بدل شي بل عکس برای شي د رنگ څنګه شي بل رنگ ورای شي کزه ډیسکټاپ بیک ګراوند بدل کوم تاسو ګور اوس د رنگ بیا څنګه شي به خشي نن څه دا وخت نو تاسو دا څه کولای شئ وینډوز کلر کې چې کله تاسو
دغه ایکسن کلر ټیک مار ورکړئ نو ستاسو رنګونه ستاسو د وینډو کلر چې کوم دی هغه به چین انتخابېږي د ډیسکټاپ بیک ګراوند انتخابېږي چا رنګ یې خوښ که په هغې کې مشکل شته نشته بل تاسو کولی شئ کسټم کلر معنا خپله خوښې رنګونه جوړ کړئ پکې یو بل کمانډ دا وایي چې دغه رنګ چې موږ ورکوو ایکسن کلر چې ورکوو شو ایکسن کلر آن د فالوینګ سرفیسز د ایکسن کلر د کوم څه ته ورکړي یو موږ ته وایي چې سټار مینو ته ورکړه ټاسک بار ته ورکړه او اکشن سنټر ته ورکړه سټار مینو ته رنګ ورکړی که نه دی ورکړی همدارنګه ټاسک بار ته ورکړه او سټار مینو ته هم دغه رنګ یې ورکړی ده تیار خو زه هم نه سټار مینو ټاسک بار ځینو ته مه ورکوه تاسو ګورئ دلته دا نومونه چې کړي نه دي ورکړي او که دا ټیک مارک مطلب دغه ایکسن کلر به چې ته ورکړي ټاسک بار او سټار مینو ته څنګه کې دا رنګ غوره کېږي یا ورکول کېږي له دې څخه وروسته یو بل د ټایټل بار ټایټل بار موږ سره په ډارک موډ کې بیا نه ښکاره کېږي ټایټل بار دې ته وایي چې تاسو راځئ فرض کړئ کمپیوټر خلاصوئ په کمپیوټر کې دا پاس عنوان چې ښکاري که نه نو تاسو وګورئ دې لپاره یو شین رنګ یې ورکړی د سپیسي لیکل شوي او بل دا چې دغه وینډو مو خلاصه کړي دا خپله یو بارډر لري یو چوکاټ لري که نه لري قاسم محمد چوکاټ لري که نه دا او دې ته هم شین رنګ ورکړي کمانډ دا ده چیک باکس دا ده وایي ټایټل بار ته هم د اکسن کلر ورکړه او وینډو بارډر ته هم ورکړه تاسو وګورئ ټایټل بار ته اکسن کلر ورکړی د شین رنګ ورکړی که زه دلته راځم دا بیک ګراوند بدلوم بل بیک ګراوند ورم نو ته ما زموږ دغه وینډو هغه ټایټل بار چې کوم ده څنګه کېږي رنګ بدلېږي او بل دی دا وینډو دا بارډر کلر څنګه کېږي دا هم بدلېږي ورسره خو که تاسو راشئ دا ټیک مار لرې کړئ بیا به ټایټل بار ته او همدارنګه وینډو بارډر ته دا رنګ نه ورکوي تاسو ګورئ اوس رنګ لري نه لري او دا وینډوز بارډر هم هغه د ایکسن کلر یې نه ده اخیستی رنګ لري تور رنګ ده خو هغه ایکسن کلر یې نه ده اخیستی